أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، دغه بحث نوم دی خلق به څه وایي. ورونو، زموږ ټول کارونه د بل د پاره دي. ښځې مو جګ بوټونه د بل د پاره په پښه کوي، سره له دې چې په دغسې بوټو کې تګ کول دونه سخت او مشکل کار دی لکه یو انسان چې پر رسۍ تګ کوي. که څوک دغه خبره نه مني نو د 100 ګامه د پښو د ګوتو پر سرو ولاړ شي. یوازې خو لا دا نه، بلکې د دغو بوټو په واسطه د پونډۍ پلې یا عضلې شخیږي او ښایست یې له منځه ځي. نو د دغو بوټو په اغوستلو کې نه ښایست شته نه هوسایي، خو خلق دغسې غواړي. نو د دغو بوټو په پښو کول د بل دپاره سوه. همدارنګه زموږ په ځوانانو کې داسې کسان شته چې د خپل سر وریښتان د نن ورځې د موټ سره برابر په یو عجیب او غریب ډول سره جوړوي او د هغو د جوړولو دپاره په ساعتونو وخت ضایع کوي، او بیا نو ټوله ورځ د دغه موډ د ساتلو دپاره په دې بیره کوي، په دې بیره کې وي چې یو مخالف باد راوان نه لوځي، یا په بس او سرویس کې د چا لاس ځینې ونه موښلي، او ډېر ځله یې په سر کې کا یا خارشت پیدا سي، خو دی یې له دې بیرې نسي ګرولی چې هغه د ده د سر ډیکوریشن خراب نسي. دغه د سر د کا او نه ګرولو تکلیف د خلقو دپاره ګالي. همدارنګه د ځینو ښځو ظرافت او لطافت د نورو کسانو دپاره دی. ځینې ښځې د خپلو میلمنو او د شریکانو سره په خوشحاله مخ او خندانه چهره په خوږو او د نازه ډکو خبرو مخامخ کیږي، خو د خپل خاوند سره یې خبرې په ګیلو او تانو وي، په تریو مخ ورته ګوري او په اوږده ژبه جوابونه ورسره وایي. دغه رنګه د ځینو نارینهو ژوند همداسې وي چې تر کور د باندې خوشحاله او په کور کې ترنګلی ناست وي. زموږ د ټولنې د ښځو زینت او ښایسته لباس د پردیو دپاره دی. کله چې له کوره یوې مهمانۍ یا واده ته ځي نو هغه خپل ښه لباسونه واغوندي، ځان په عطرو سره خوشبویه کړي، خو خاوند بیچاره یې بې له پاشلو وریښتانو او تروه مخه او بې له پیاز او اوږې د بویه په بل شکل نه دی ورسره مخامخ سوی. دا دې هم درته معلومه وي چې د نارینهو مو هم دغه حال دی. کله چې له کوره وځي پاک او سپېڅلی وي، خو دننه په کور کې خیرن او لغوړن وي. که د خوړو لوښو ته راسو، کله چې میلمانه راسي ښه غابونه او غورګان پر سترخوان واوډل سي، او که بیا څوک نه وي نو خواړه پر مځکه یا په اشپزخانه کې خوړل کیږي. د دې څخه دا معلومه سوه چې زموږ ټولې ستړیاوې او د ژوندانه زولنې که څه هم موږ هر څه مال او دنیا ولرو د نورو خلقو دپاره دي. که موږ وغواړو چې لور واده کړو، موږ نه د دې مصلحت ته ګورو او نه د دې د خاوند مصلحت ته، نه مو د دې د ژوند نیکمرغي په فکر کې وي، نه د دې د خاوند هوسایي، بلکې زموږ ټوله فکر د واده په شپه کې وي چې خلق څنګه او په څه ډول راضي کړو، یا په بل عبارت څنګه ځانونه ورښکاره کړو. همدارنګه د ځوان په اړه نه د هغه د اخلاقو پوښتنه کوو، نه یې د دیانت، بلکې د مهر په اړه چینې وهو. هغه هم د دې دپاره چې خلقو ته دا ورښکاره کړو چې زما د لور یا زما د خور مهر دومره زیات دی. همدارنګه خپل مسکنت ته نه ګورو، بلکې د ځان د ښکاره کولو او سیالیو دپاره که په پور وي که په دار
دونه کلنګ ښکاره کوو چې خلک ووایي ماشاء الله څونه ډېر شیان یې ورکړي وه، خو دوی به نه وي خبر چې موږ یا مو پور کړی دی یا مو غلا. همدارنګه د واده په شپه د شیطان د خوشحاله کولو دپاره دونه مالونه خرڅوو چې په ټوله عمر به مو د الله جل جلاله په لار کې نه وي ورکړي. همدارنګه د ناوې پر هغه کمیس چې بې له یوې شپې بل وار نه اغوستل کېږي په زرهاوو پیسې ورکوو. نن ورځ دلته په سعودي عربستان کې د غریبانو د ذخیرولو او د شیطان د خوشحاله کولو دپاره د مهاجرو افغانانو ترمنځ یو بل شی لا هم رواج شوی دی چې هغه عربۍ ده چې په هغه کې دسمال ورکول کېږي. اوس نو تاسې ووایست چې په دغو کارونو کې د زوم فایده ده که د ناوې؟ آیا د دنیا ګټه پکښې شته که د آخرت؟ یا والله نه د دنیا ګټه پکښې شته نه د آخرت، بلکې دغه ټول کارونه یوازې د سیالیو او ځان ښکاره کولو دپاره نه، بلکې د شیطان د خوشحاله کولو دپاره هم کیږي. خو بیا هم ته چې هر څه وکړې خلک نسې راضي کولی، ځکه هلته داسې کسان شته چې تر تا ډېرې پیسې مصرفوي، نو بیا هم خلک ستا په باره کې وایي چې دا اوس څه واده و او څه یې کلنګ و، د فلاني په واده کې تر دغه هم خلک ډېر وه او هم یې خواړه ښه خواړه وه. له بده مرغه غمونه مو هم د ودو او شادیو پر قسم په اسراف او سیالیو سره سرته رسیږي. هلته هم د مال پر خرڅولو او مصرفولو یو له بله سره سیالي کیږي. خو کشکې دغه سیالي یا دغه اسراف یوازې د واده په کورنۍ یا د مړي په کورنۍ اړه درلودلی، بلکې په هر واده او په هر غم کې د 40-50 کورنیو سیالي او ځان ښکاره کېدل وي. د کور مشر او مسؤل د خپلې کورنۍ د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف حساب د شپو په رونولو او په ډېر تکلیف داسې سره برابر کړی وي چې د ده هغه لږ تنخواه د میاشتې تر آخره په داسې ډول سره بس کړي لکه هغه لنډ تلتک چې اوږې په پټوي پښې یې لڅې سي او چې پښې په پټوي اوږې یې لڅې سي. دی په دغه حال کې وي چې د ده د ښځې د ماما د ماینې د عمه په زړه کې ور وګرځي چې زه باید ناڅاپه مړه سم. نو په دغه وخت کې د ده ښځه ورته راسي او وایي اوس بې له ځنډه او په ډېره چابکي سره 400 افغانۍ د فاتحې د تور کمیس د رانیولو دپاره غواړم. خاوند بېچاره یې ورته ووایي ښځې زموږ تنخواه دغه زیات خرڅونه نسي قبلولی، ځکه زموږ تنخواه زموږ د اولادو نه بسیږي. نو دا په ژړا او واویلا شروع وکړي او وایي څنګه به د دغې مرحومې ځوانې مرګې زما د ماما د ماینې د عمه فاتحې ته بې له تورو جامو ورځم او خلق به څه راباندې وایي. حال دا چې دغه مرحومه ځوانې مرګه به فقط د 90 کالو وي او د 6 کلو راهیسې به هیڅوک د دې لیدنې او کتنې ته نه ورتله. خو اوس خبره دا ده چې خلق به څه وایي. بیا هم کله چې ستا د دفتر د رئیس د ملګري د زوی د ماینې اولاد پیدا سي، نو پر تا دا لازمه ده چې ستا د هغې تنخواه څخه چې ستا د وچې ډوډۍ نه بسیږي دغه نوي پیدا سوي ماشوم ته به یوه ښه مناسبه داسې هدیه ورانیسې لکه نور خلق چې یې ورته راوړي. که ته دغه کار ونه کړې نو خلق به څه وایي. که ته د خپل درس په زده کولو مشغوله یې یا په خپل دکان کې د خپلو معامله کوونکو سره اخته یې یا د سخت ناروغه درلودی او د هغه په علاج پسې رهي وې یا په یوه بل ګران قیمته کار مشغوله وې، خو ناڅاپه او بې له وعدې د هغو بیکارانو څخه چې هیڅ کار نه لري د دې دپاره یو درته راغلی چې خپل وخت ستا سره په عبث او بې ځایه خبرو تیر کړي. خو ته باید هیڅ ورته ونه وایې چې زه فارغه نه یم، که نه
نو ته پوه سه چې ستا په اړه به خلق څه وایي. که چیرې ستا همسایه یا ستا د ښځې په دوستانو کې یو څوک میلیونر وي او پر تا یو سرپوش پروت وي، بې له خپلې تنخوا یا هغه دوکانه چې ګټه یې ایله په ایله ستا کورنی مصرف در پوره کوي بل څه نه لرې، نو هغه همسایه یا قریب دی د خپل کور دپاره ډېره لویه او شانداره غالۍ رانیول، یا یې د برقي سامانو څخه لکه یخچال یا د جامو د پریوللو ماشین یا نور دغسې سامان رانیوي، نو پر تا دا لازمه ده چې همدغه اوس هغسې شی رانیسې. که څه هم د هغه شي د رانیولو دپاره غلا یا کیسهبري کوې یا لارې نیسې، او که دې نه رانیوي نو دې ځان د خلقو په خولو کې واچاوه. که چیرې د فلاني تاجر یا فلاني قومندان ښځې یوه لویه داسې مهماني جوړه کړه چې په هغه کې یې بې له حسابه پیسې خرڅې کړي دي او ستا ښځه یې هم دغې مهمانۍ ته میلمه کړې وي، نو پر دې دا لازمه ده چې دغسې د اسرافه ډکه میلمستیا جوړه کړي، که نه نو بیا خلک خبرې پر کوي. د ټولو خبرو مقصد دا دی چې ستا ټول کارونه که ولاړه وي که ناسته، که خواړه وي که جامې، که د کور فرش وي که ظرف، که ستا ورځنی خرڅ وي که نور مناسبات، باید داسې وي لکه خلق چې یې غواړي. که څه هم په دغه کار سره تا ته جسمي او روحي ضرر رسیږي، که څه هم دغه کار ستا د ژوند او مال نیکمرغي در څخه وړي، که څه هم په دغه کار ته او ستا کورنۍ سوځل کېږي، خو باید خامخا دغه کار وکړې، که نه نو خلق به څه وایي. زموږ په خولو کې همیشه دغه خبره ده، خلق او خلق. نو ای خلقو، موږ به کله د خپلو ځانونو دپاره ژوند کوو او کله به دا وکولای سو چې په شرعي حدودو او د عقل په چوکاټ کې ژوند وکړو، او کله به په موږ کې داسې قوي عاقلان پیدا سي چې د دغه بې ځایه رواجونو قیدونه مات کړي. خو بیا هم په موږ کې لږ داسې کسان شته چې د دغو ټولو قیدونو څخه آزاد دي، خو په یوه ګل نه پسرلی کېږي. دغه نصیحت هغه چا لره دی چې نصیحت قبلوي، او ورته وایم چې لومړی خو د خپل دین متابعت وکړئ، حرام او ناروا کارونه مه کوئ، او بیا د عقل متابعت وکړئ، او تر هغه وروسته هغه کارونه کوئ چې ستاسې ګټه پکښې وي، او پښې د خپل فرش پر اندازه غځوئ، اسراف پرېږدئ او ضروري خرڅونه کوئ، که څه هم د ډېرو لویو بډایانو څخه یاست. تر کومه وخته چې مو حرام کار یا په شرعه کې منع سوی کار نه وي کړی، د خلقو د خبرو څخه مه بیریږئ او مه پروا په کوئ. تاسې پوهیږئ چې نن ورځ خلقو ته بې له خبرو کولو بل څه نه دي پاته، حتی پر هغه محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم خبرې سوي دي چې سید البشر او خاتم الانبیا دی. چا به ویل لیونی دی، چا به ویل ساحر دی، او چا به ویل درواغجن دی، العیاذ بالله. نو خلق دې ستاسې په باره کې هم هغه څه وایي چې د دوی خوښه وي، او د خلقو په خبرو تر هغو پروا مه کوئ چې الله جل جلاله مو راضي کړی وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.